په پاکستان کې د احمدي ټولنې ویان عامر محمود وایي چې په پاکستان کې د احمدي ټولنې د عبادت ځایونه او قبرونه خوندي نه دي او تر دې چې احمدیان د کور دننه عبادت هم نشي کولی. साल 2025 में हमने देखा په کال 2025 کې چې د احمدیانو خلاف د مقدمو درج کولو چې کومه لړۍ پیل شوې ده هغه اوس هم روانه ده. دسکه کې مقدمه درج شوه، 22 احمدیان نیول شوي دي. سرګوده کې د 23 احمدیانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. دغه شان په کراچۍ سرجاني ټاون کې د احمدیانو خلاف مقدمې درج کړې شوې دي او 6 احمدیان نیول شوي دي او د هغوی جرم بس دا و چې هغوی د خپل عقیدې مطابق عبادت کوو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنسټي انټرنیشنل د مارچ په 11 جاری کړي خپل بیان کې ویلي چې په روان کال 2025 کې یوازې په کراچۍ او ډسکه کې 22 احمدیان نیول شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې د پنجاب او د سیند صوبو په بیلابیلو سیمو کې د احمدیانو عبادت خانو ته نقصان رسول شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم HRCP هم په خپل ریپورت کې ویلي چې د تیر کال اکتوبر نه تر اوسه پورې 1900 کسان د مذهب د سپکاوي د تور لاندې په جیلونو کې پراته دي او نږدې 4 کسان د عقیدې په بنیاد وژل شوي دي چې پکې د احمدي ټولنې 3 کسان هم شامل دي. په پاکستان کې لیدل کېږي چې خلک اکثر د مذهب د سپکاوي قانون د خپل شخصي ګټو لپاره کاروي او د لږکو د حقوقو فعالان وایي باید چې د دې قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي. पाकिस्तान में जो तकफीर के इल्ज़ामात په پاکستان کې چې د کله راهیسې د تکفیري قوانینو بد استعمال شروع شوی دی نو ورسره په مذهبي سختدریزۍ کې هم اضافه شوې ده او په 13-15 کلونو کې موږ وکتل مذهبي اقلیتونه د سنگینو تورونو سره مخ شوي دي. په واشنگټن کې موقعیت لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم هاوس په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې تیر کال مذهبي سختدریزو او ریاست د مذهبي لږکو او مخالفینو خلاف په باقاعده توګه حملې کړې دي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په پاکستان کې د احمدیت چې کوم پوینټ دی دا زمونږ سیاسي پوینټ سکورینګ دپاره یا مایل سټون اچیو کولو دپاره زمونږ د سیاست یو لازمي حصه جوړه شوه. په دې بنیاد باندې موږ خپل مخالفینو له شکست ورکوو، په دې بنیاد باندې موږ خلکو نه ووټونه هم اخلو. امنسټي انټرنیشنل وايي په پاکستان کې سیمه ییز چارواکي باید د احمدیانو د عبادت ځایونو کافي ساتنه وکړي او هر هغه چارواکي چې د احمدیانو د ملکیتونو په ویجاړولو کې ښکیل دي عدالت ته راکش کړي شي. ولې چې د احمدیانو د مذهب او د عقیدې د ازادۍ حق ردول د پاکستان د اساسي قانون د 20 مادې د هیواد او نړیوالو بشري حقوقو د ذمہوارو څخه سرغړونه ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.